زه غني د مالدارۍ او چرګانو ساتلو سره ډیره مینه لرم او د همدې له لارې خپل ژوند مخ ته وړم. زه آرزو لرم تر څو په مالدارۍ کې زیاتې پیسې وګټم، خو د بیبي ګلې له مالدارۍ سره زړه شین دی. دوی زیاتې چرګانې ساتلې وې چې په دې کې یوه سپینه چرګه وه. هغې به د سرو زرو هګۍ اچولې. غني به 2-3 ورځې وروسته جمع کړې هګۍ خرڅولې او د کور لپاره به یې سودا پرې راوړله. له ورځو نه یوه ورځ بیبي ګلې غني ته وویل، موږ زیات خوبونه لیدلي دي چې تر څو د سرو زرو هګیو په خرڅولو سره موږ شتمن شو، خو اولادونه مو نا اهله او لوچک دي. که زما منې نو دا چرګه حلاله کړه تر څو یو دم ټولې هګۍ خرڅې کړو او زیاتې پیسې لاسته راوړو. خو غني په دې خبرې سره سخت مخالفت وښود او ویل چې موږ باید حریص ونه اوسو، باید په لږو قناعت وکړو، خدای به ډېرې راکړي. خو په غني باندې ښځه زوروره وه. بالاخره یې غني دې ته مجبوره کړ تر څو چرګه راونیسي او حلاله یې کړي. غني همداسې وکړ، خو د حلالولو څخه وروسته چرګه لاړه او هګۍ او دواړه د پولۍ ټک ته کېناستل. په دوی دواړو خدای نه وه خوړلی. که د دوی سترګې وږې نه وې اوس به دا حال په دوی نه و راغلی. زما د ټولو خلکو څخه دا هیله ده چې باید په خپله برخه باندې قناعت وکړو